نو قتل خو د دواړو طرفو وشو، خو بیا آیا دا قانون دی یا دا جمهوریت دی؟ ستا د بچو سره ستا د تورسرو سره څه کار؟ خبرونه دي چې 15 حاجیانو د ابوجهل قبر په کاڼو یا تیږو باندې ویشتی دی. د ده په کور باندې چاپه اچوي چې د ده د کور ماشومان د ده زنانې تاڼه ته وړي. نو افغانستان کې به زرګونه ښوونکي بېدندو سي. نن چې د مومند او حلیمځای کې کومه واقعه په مخه راغله نو په هغې کې تاسو هغه FC والا کتلی شئ چې مخامخ په عام ولس باندې فایر کوي. دا یوه ډیره حساسه موضوع ده، باید هر افغان پرې خبرې وکړي او وضاحت وغواړي. پخواني ولسمشر کرزي هم له طالبانو وضاحت غوښتلی. د حج په مراسمو کې هغه 15 حاجیان نیول شوي دي چې د ابوجهل قبر یې په لویو لویو تیږو باندې ویشت. نن چې د مومند او حلیمځای کې کومه واقعه په مخه راغله نو په هغې کې تاسو هغه FC والا کتلی شئ چې مخامخ په عام ولس باندې فایر کوي، بلکې دا وردي خو د دې دپاره وي چې دا به ماله تحفظ راکوي. بیا په میډیا دا خلک داسې پروپیګنډه کوي چې ټول عمر ستا شهیدانو ته مردار ویلي. ټول عمر ولې دا پرون نابله ورځ چې شیخ صاحب ادریس صاحب په شهادت ورسول شو هغه ته یې درله څه لیکلي؟ هغه ته یې درله په میډیا جانب حق لیکلی، خو د پنجاب سپي ته دا خلک شهید لیکي. ستا د پښتونخوا یو دومره ستر عالم یا دلته نور مشران او شهیدان چې هغوی ته دوی کوم الفاظ ادا کوي او بیا خاص هغه خلک چې د قام په حق ولاړ وي هغوی ته مردار وایي. نو د میډیا د دوی دا پروپیګنډه د تاریخ راسي ده. دا غځای چې شمدید ګواهان موجود دي هغوی وایي چې موږ دا خبره د خبرو د لارې حل کول غوښتل مګر نه یې حل کوله را سره د خبرو د لارې. دوی چې دا کوم جبر کوو، دوی چې دا کوم فاشیزم کولو په زوره باندې موږ ورته وایي دا غځای ایسیچو ور وړاندې کړو چې دی د سرکار په ژبه ښه پوهېږي، دی هم سرکاري نوکر دی، هغه یې هم سایډ ته کړو. خو دغه جبر او ظلم یې کولو پښتونه صرف دومره درته وایم ستا هغه خویندې میندې چې په 100 کاله عمر کې هم د دوی مخونه چا نه وکتلي، هغه نن سرتورې شوې. نن د باجوړ په واقعه کې زموږ خویندې میندې هم د کورونو راوتې وي، خو د یارې نه راووتلې که نه. زموږ خویندې میندې هم په دې یاره کې دي د ټولې پښتونخوا چې بس که وردی ته دې څه وویل خو سبا به نه، نو دا خو ښکاره خبره ده چې سبا نه. نو په دغه بنیاد زه دا خبره کوم، د هر مکتبه فکر ځوان ته دا خواست کوو او په هر سیاسي او په غیر سیاسي دا کوو چې تاسو راشئ د قام او د وطن خبره ده. او بیا خاص کر د مومندو خلکو ته وایم چې د باجوړ حال به مو وي، د وزیرستان او د تیرا حال به مو وي. ودرېږئ په یو اتفاق یو اتحاد او د دې مخنیوی وکړئ، ګنې په خدای قسم چې کورونو ته درننوځي. نو مهرباني وکړئ د هر مکتبه فکر که خپل منځي اختلافات دي هغه په یو سایډ کې دی، مګر دلته د ولس خبره ده نو د ولس خبرې ته په یو اتفاق او اتحاد ودرېږئ. د وزیرستان د محسود قبیلې یو ځوان د سراج الدین په نامه چې په پنډه اسلام آباد کې د یو پنجابي کورنۍ سره ذاتي شخړه وه، په هغې کې د پنجابي لخوا دا وژلی کېږي، خو په بدل کې د سراج الدین ورور د هغوی له طرفه د دویم فریق نه هم یو تن وژني. دلته قانوني کاروي تاسو وګورئ چې د سراج الدین لاش او ورسره د هغه ټوله کورنۍ په زندان کې په جیل کې پرته ده چې تر هغې پورې تاسو نشئ تللی تر څو پورې چې مجرم په لاس رانه کوي چا چې قتل کړی. نو قتل خو د دواړو طرفو وشو، خو بیا آیا دا قانون دی یا دا جمهوریت دی؟ ستا د بچو سره ستا د تورسرو سره څه کار؟ او بیا بله خبره پکې دا چې لاش یې هم د ځان سره ایښی دی، لاش هم نه ورکوي. دا قومي تعصب دی، دا د پنجاب زور دی په پښتون باندې. خو افسوس په موږ او تاسو چې موږ په خپل منځي شخړو کې اخته یو. د دې خبرې نه بخیر راتېر شمه، دومره وایم دا ویډیو نشر کوي، دا ویډیو چې تر کوم ځای رسي نشر یې کوي. د اسلام آباد د پنډۍ د پښتنو نه غوښتنه کوو که چېرته د دې خلکو دا رویه وي نو یو موټی شئ، په اتحاد شئ، هغلته خپل کاروباري چارې او روزګار پرېږدئ. یو ورځ به لګي، دوه به لګي، درې به لګي، پاڅېږئ د خپل حق دپاره یو ځای ودرېږئ. که تپوس یې ونه کړي دا لنګمار دا ډېر بېغیرته خلک دی، دوی به ټول عمر د قامي تعصب په بنیاد باندې تا ته قانون واسم دوی په لاس اخیستی. هغه زموږ نه زیات قامپاله دي، یو بل سره ولاړ دی، مګر موږ نه یو ولاړ، باید یو موټی شو، ورته ودرېږو او پوښتنه یې چې د ده تعلق د مسعود قبیلې سره دی چې په یوه پنجابي باندې پیسې وې 3.5 لکه روپۍ وې پې خپلې پیسې یې ځنې غوښتې، خو د خپلې پیسې د غوښتلې په اړ شي پنجابی راولاړ شو چې کوم مسعود ځوان و یې په شهادت ورسوه، مخامخ یې د مور په مخ شي په ګولۍ وویشتو چې دی په شهادت ورسېده. نو په آن بعد د پنجاب ګورنمنټ او هلته چې څوم پولیس دي دا راولاړېږي د ده په کور باندې چاپه اچوي چې د ده د کور ماشومان د ده زنانې تاڼه ته وړي. نو د 2 ورځې نه هلته لوکل خلک پرې شروع وي، خو دوی په هیڅ صورت باندې خلاصېدل ته ګورنمنټ ورسره د پولیس تیار نه وي
چې نن ورځ هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ چې څومره ملګري دي ورسره نور چې څومره سیاسي خلک دي سماجي خلک دي هلته پښتانه دي پوره ورځ یې په تڼاک کښې تېره کړله خو تر اوسه پورې دوی انکاري دي چې موږ دا کومې زنانې د پښتنو کوم ماشومان دي دا په هیڅ صورت کولاوول ته نه درکوو په یوه طرف ته په شهادت رسوي او په بل طرف چې کوم د دوی بچیان دي د دوی زنانه دي دا په جیل شو یا په تڼاک کښې بند کوي نو موږ په بار بار ویلي دي چې دلته دا پنجاب ریاست چې د وخت سره د وخت نه د پښتنو سره کوم ظلم جبر شروع کړی دی په قسم قسم شکلونو باندې دا ظلم جبر ورسره روان دی چې تر نن ورځ پوره ورسره کیږي په یوه طرف هم په وطن باندې بد حال دی په روزانه بنیاد باندې د بجوړ نه تر وزیرستانه پورې چې تاسو وینئ کومې ډرون حملې دي کوم ټارګېټ کیلینګ دی چې موږ مولانا نه دي محفوظ د موږ عام عوام نه دی محفوظ او بل طرف ته چې په پنجاب شه د موږ خلک ژوند کوي هلته خلک راولاړېږي دوی په ګولې ولي بیا پنجاب ګورنمنټ راولاړېږي یغې په اړ شه الټا د دوی فیملي نسي او ټرچر کوي نو موږ پښتون ژغورنې غورځنګ سین دغې په کلکه غندنه کوو او د دغې په کلکه مزاحمت کوو او موږ دا یقینداني ورکوو دغې قوم ته چې قوم څه قسم هم فیصله وکړي کومه سخته فیصله وکړي موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سین کراچۍ د دغې ملاتړ کوو او انشاءالله چې کومه سخته لار وي په صف اول شی به د دغه قوم ملګري وو چې څو پوره دوی ته انصاف نه وي میلاو څو پوره دا ماشومان او زنانه د جیل نه راوتلي نه وي تر دره پورې به موږ د دوی سره شانه بشانه ولاړ وو د قوم سره او په دا قوم باندې هم دا غږ کوو چې څومره پښتون قوم دی دا یو د مسعود قوم سره تعلق نه دی دا په نام پښتون یادېږي نو چې څومره پښتانه دي کا په پارلیمان شي دي کا د پارلیمان بهر دي کا د موږ علما کرام دي کا د موږ سیاسي خلک دي په غونډ باندې دا غږ کوو چې راشه چې د پښتون ورور وژغورو بې ګناه دی ظلم یې ورسره کړی دی هغې باوجود د موږ د تاسو چې کومې پښتنو خویندې دي په جیلونو کښې ناستې دي نو په کار دی چې موږ تاسو غونډ پښتانه غږ په لاره وکړو راووځو د دغې د خلاصون دپاره چې د تڼۍ نه راوباسو او د کورنۍ ته انصاف میلاو شي نو په آخر شي بیا هم د قوم باندې د قوم سره چې د تعلق دی په دغه باندې زه ایز د پښتون ژغورنې غورځنګ سین صوبایي نایب کوارډینیټر په ویس باندې زه دا یقینداني ورکوه چې که دلته په سین شي دوی کومه هم سخته فیصله کوي موږ به انشاءالله چې په صف اول شي دوی ملګري وو ډېره مننه الله مو خوشحال او آباد لري دا یوه ډیره حساسه موضوع ده باید هر افغان پرې خبرې وکړي او وضاحت وغواړي پخواني ولسمشر کرزي هم له طالبانو وضاحت غوښتی دی پاکستان د ډیورن کرښې سره نږدې افغان کلیو او خلکو ته نظامي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي په افغان خلکو باندې هدف یې څه دی مهمه خبره پکې دا ده د سیمې خلک دې ته اړ سي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره باید پاکستاني ادارو ته لاس اوږد کړي دغه وروستۍ پیښو به خو د کرښې په نږدې کې په کونړ کې په دوستان کې تاسې به خبر سوي یاستئ هلته ځینو قومي خلکو هوکړې هم وکړلې چې د کرښې دواړو غاړو د ځینو قومي مشرانو ترمنځ د امن هوکړه لاسلیک شوه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه هوکړه رسمي تایید کړې ده او هرکلی هم کړی دی کرزی وایي چې دا ګامونه د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې ته د رسمیت پیژندنو یا رسمیت پیژندلو ورکولو یوه هڅه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف عمل دی نو د پخواني ولسمشر کرزي له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې ولس ته باید روښانه وضاحت ورکړي یا وضاحت ورته وړاندې کړي چې دا څه روان دي دا موضوع څو ورځې وړاندې سعید میډیا هم ورته اشاره کړې وه او په ده باندې خبرونه شیر کړي ول افغان ولس سره شریک کړي ول تر ټولو مهمه مسله پکې دا ده چې یو شمېر طالب چارواکي البته چې رتبه چارواکو یې په ټولنیزه میډیا باندې لیکلي دي چې کرزی اوس څوک دی چې له طالبانو نه د ډیورن د فرضي کرښې وضاحت غواړي یو داسې یو څه چې سړی ورته بیخي حیرانېږي نه پوهېږي چې ورته وخاندي که وزاړي کرزی د دې هېواد ولسمشر پاتې سوی هغه د دې افغانستان سپین ږیری دی او دا د کرزي برکت دی چې نن ته په کابل کې ناست یو دومره بړ بړ غږېږي د حج په مراسمو کې هغه 15 حاجیان نیول شوي دي چې د ابوجهل قبر یې په لویو تیږو باندې ویشته دا خبر به مو حتما اورېدلی وي او دا ویډیو به مو حتما کتلی وي چې 15 حاجیان دي راتاو دي غټې غټې تیږې چې وزنونه یې 2 منه 3 منه او دا به یې راخستې د ابوجهل پر قبر به یې ورچولې دا یې عبادت ګڼه دا یې څه او څه همدې پیښې ته د زما د فیسبوک یو ملګري عبدالحمید جلالي په نوم باندې یو ډېر ښه ډېر معتبر او ډېر ښکلی لیک لیکلی دی زه تاسو ته دا وایم
د لیکلي دي چې د نړۍ له څه باندې 200 هیوادونو څخه مسلمانان د حج ستر عبادت ته راځي، خو د ابوجهل قبر په کاڼو ویشتل یوازې د ځینو افغان حاجیانو ته دیني جذبه ښکاره شوه، د بل هیڅ هیواد وګړو ته نه. دا عادي پیښه نه ده بلکې د یوې اوږدې فکري ناروغۍ نښه ده، هغه ناروغي چې لا هم دین د اصلاح پر ځای د غصې، نفرت، وهلو ټکولو او ظاهري نمایش په هنداره کې ویني. موږ داسې روزل شوي یو چې د تاریخ له مړو سره عبادت جګړه ګړو. البته موږ داسې روزل شوي یو چې د تاریخ له مړو سره جګړه عبادت ګړو، خو د خپل نفس دننه ژوندی ابوجهل نه پیژنو. دې خبرو ته ښه پام وکړئ. هغه ابوجهل چې لا هم د خور او لور میراث خوري، هغه ابوجهل چې د لور په نوم لکونه ولور اخلي، هغه ابوجهل چې معصوم انجلۍ د بدو په نوم قرباني کوي، هغه ابوجهل چې معصوم انجلۍ د بدو په نوم باندې قرباني کوي، هغه ابوجهل چې د سود، ظلم، دوکې او د بل د حق خوړل عادي ګڼي، او هغه ابوجهل چې تر پرون پورې د انسانیت د تباهۍ لپاره نشهیي توکې کرل او بیا یې ځان متعدین هم باله. اصلي ستونزه دا ده چې مونږ ابوجهل یوازې په قبر کې لټوو، حال دا چې هغه د فکر، اخلاق او چلن په بڼه زموږ په ټولنه کې لا ژوندی ګرځي. کاړي پر قبر ویشتل اسانه دي، خو پر خپل نفس، تعصب، ظلم او جهالت گزار کول ډېر سخت او پیچیده کار دی. داسې ټکي چې یو بیا ویلو ته او بیا پرې خبرو کولو ته سړی ورلمسوي. هغه ابوجهل وژل پکار دی چې په دې ذات کې دننه پټ دی، چې کله دا ابوجهل مړ شو نو بیا اړتیا نشته دی چې د اصلي ابوجهل قبر موږ په تیږو باندې وولو. خبرونه دي چې 15 حاجیانو د ابوجهل قبر په کاڼو یا تیږو باندې ویشتی دی او دا لارښوونه ورته د حج استاد کړې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د ابوجهل قبر شته او که نه؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ابوجهل د اسلام یو له لویو دښمنانو څخه و. هغه د بدر د جګړې پر مهال باندې ووژل سو. هغه د بدر د جګړې په ورځ باندې وژل شوی، د معاذ او موعوذ لخوا زخمی سو، چې وروسته بیا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورغی او سر یې ترې پرې کړ. دغه خبر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده چې د ابوجهل سر یې پرې کړی دی. د ابوجهل قبر د بدر د ډګر سره نږدې سعودي عربستان کې دی، خو دا د مشخص قبر نه ده چې دغه معلوم وي. هغه د نورو مشرکینو سره یو ځای د قلیب بدر یا د بدر کوهي چاسې ورته وایي دې کې وغورځول شو. یعنی د مشرکي په دغه بدر کې چې مشرکینو څومره مشران وژل سوي ول دا ټول یوه کوهي ته وغورځول سول او دغه ځای بیا د بدر د کوهي په نام باندې یادېږي. دا ځای اصل کې د بدر ښار ته د بدر ښار کې مدینې منورې ته په لاره باندې په یو سړک سره بغل کې ده، د یو سړک په غاړه باندې ده. مهمه خبره دا ده چې ابوجهل لپاره جلا قبر یا مقبره نسته. هغه د نورو مشرکینو سره یو ځای په همدغه سا کې غورځول شوی دی چې دا د هغه د ذلت نښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا د فرعون امت دی، یعنی ابوجهل د فرعون غوندې و. اوس نو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو موږ وکتله چې 15 حاجیان دي او یو قبر ته یې تیږې نیولې دي، وایي چې دا د ابوجهل قبر ده. تاسو یې په اړه معلومات لرئ راسره شریک کړئ. افغانستان کې به زرګونه ښوونکي بېدندو سي. د پوهنې وزارت لوري د بودیجې د سپما لپاره په تعلیمي نظام کې د بدلونونو پلان جوړ شوی دی. هغه پلان چې د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې په دې پلان کې د زرګونه ښوونکو د بستونو حذف کول شامل دي. همداراز ټاکل شوی چې په هر ټولګي کې به د زده کوونکو شمېر تر 45 کسانو پورې لوړ شي څو د ښوونکو کمښت جبران سي. وزارت غواړي چې د پاتې ښوونکو تدریسي کاري ساعتونه هم زیات سي، خو ښوونکي او د زده کړو کارپوهان وایي چې دا بدلونونه به د زده کړو کیفیت ته زیان ورسوي. د دوی په باور د زده کوونکو زیاتوالی او د ښوونکو کمښت به د معیاري تعلیم مخه ونیسي او پر ښوونکو به اضافي فشار زیات شي. کارپوهان ټینګار کوي چې د بودیجې سپما باید د زده کړو د کیفیت په بیه ترسره نشي، ځکه تعلیم د ټولنې د پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. ډیری عام افغانان بیا وایي چې ولې په دغسې مهمو او اساسو شرایطو کې
د بودیجې د کمښت لپاره یوازې د پوهنې وزارت ټارګټ کړی دی، ولې نور وزارتونه یا د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي یادونه یې کړې ده چې د هغو دسترخوان نه ولې پیسې نه کموي. مثال د طالبانو مشر ملا صاحب هیبت الله، رئیس الوزرا، وزیر خارجه، وزیر داخله، وزیر دفاع یا هممهال نور مشران چې د طالبانو دي د دوی دسترخوان نه پیسې ولې نه کموي چې په دغسې وخت کې چې افغانستان کې د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې هم بندې دي، مګر د هلکانو پر مخ چې دروازې خلاصې دي، اوس هلته هم ښوونکي کمی، په دې سره به ډېری ښوونکي چې یوازینۍ د عاید سرچینې له همدغې لارې وه هغوی بې دندو سي او د زده کړو کیفیت به هم کم سي.